The bad news, in case you don't know, is that Donald Trump is president of the United States. امریکایي سناتور برنی سانډرز وایي بد خبر که تاسو پرې نه پوهیږئ دا دی چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر دی او هغه داسې ولسمشر دی چې زما په اند له رواني پلوه بې ثباته دی او ورځ تر بلې له کنټروله وځي او هغه څه چې موږ وینو دا دی چې د امریکا خلک په پرله پسې نظر پوښتنو کې په رښتیا له داسې ولسمشر څخه سخت ستړي شوي چې یو عادتاً دروغجن کس دی یو مستبد دی او غواړي لا ډېر او ډېر واک په خپلو لاسونو کې راټول کړي په داسې حال کې چې اساسي قانون او د قانون حاکمیت له پامه غورځوي. سانډرز په یوې تازه ویډیو کې چې د اګست په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه باندې خپره کړې وایي ټرمپ یو ځانپالی دی چې غواړي د امریکا د نیمایي ودانیو نومونه د ده په نوم شي. له هغه وخته راهیسې چې سپینه ماڼۍ ته بیرته ستون شوی د هغه کورنۍ اوس له 2 میلیارډو ډالرو څخه زیاته شتمنه شوې ده. خو کله تاسو سره ډېر رښتینی واوسم بد خبر یوازې تر ډانلډ ټرمپ پورې محدود نه دی. Our current foreign policy is a disaster. They understand going back to Vietnam. That war was based on a lie. The war in Iraq, based on a lie. The war in Iran that Trump launched with Netanyahu, based on a lie. اوسنۍ بهرنۍ پالیسي یو فاجعه ده. هغوی پوهیږي که د ویتنام جګړې ته بیرته وګرځو هغه جګړه چې پر یو دروغ ولاړه وه. د عراق جګړه پر یو دروغ ولاړه وه. د ایران جګړه چې ټرمپ له نتنیاهو سره یو ځای پیل کړه پر یو دروغ ولاړه وه. او موږ باید خپله بهرنۍ پالیسي له دغو نه ختمېدونکو جګړو څخه واړوو او هغه څه چې پرمختګ پالان پرې نږدې په بشپړه توګه سره یو نظر دي دا دی چې موږ نشو کولی په اسرائیلو کې د نتنیاهو د افراطي حکومت د تمویل لپاره د لسګونو میلیارډونو ډالرو لګولو ته دوام ورکړو. We cannot continue to spend tens of billions of dollars funding the extremist Netanyahu government in Israel.